بدا هغه یشترون چې اخلی دی هاذا دغدا بدا شرا دغه شرا دا چې دی په دین واخستا او په کتمان حق باندې یعنی بئس شیئا یشترون هاذا الاشتراء ما به موصوف شي شیئا یشترون به صفت شي دا په فاعل د بئس شي مخصوص بالمدح چې مبتدا ورته وي مخصوص بالذم او مقدر شي چې هاذا الاشتراء لا تحسبن الذين يفرحون گمان مکو ور تحسبن دا مفرد شوس گمان مکو پا کسان یفرحون چې دوی خوشالي بما پاغسو اتو چیتیان کوي دوی پاغه باندې چې ادلال العوام نه ما عبارت د ادلال العوام نه دی گمان مکو پاغه کسان یفرحون چې خوشالي بما پاغه گمراه کولو د عوام اتو چیتیان کوي دوی پاغه سرا اتو به عائد موصول ته مقدر نو گمان مکو پدی باندې بمفازت من العذاب دخلاسی او د مباعدت د عذابنا بلکہ خبردار چې لهم عذاب علیم تقدیم تاخير وکي ولا تحسبن الذين يحبون ان يحمدوا او گمان مکو پاک کسانو چې خوخه غنی دا ان يحمدوا چې صفات یو کړی شي بما پاکارون لم يفعلوا چې دوی کړی نه چې تمسک د حق دی یا وغیرہ نو گمان په مکو بمفازت النخلاصی من العذاب عذابنا بلکہ دوی لرا عذاب علیمنا دا يحبون فيفرحون عطف شو سلد الذين شو او بمفازت لا تحسبن پوری تعلق لري او دا فلا تحسبنهم تاکید محض لا تحسبن اول لپارش فاصله پمن کې زیاته ور معادی گمان فلا تحسبنهم نو گمان مکو په دی باندې دوړو نه تعبیر په هم سره وکړه بمفازتنا بمباعدتن پل روال اخلاص من العذاب بل لهم عذاب علیم یا ولكن لهم عذاب علیم خوخه غنیدا ایحمدوا بما لم يفعلوا چې چا به ویل چې يهوديان په دین ابراهیمی دي متمسکین بالحق دې ډېر خوشاله دا مرض ارچا کی تا چې تقریر ته څوک بوزي اول دا ما چې بوزي ناول تر سره ناظم شروع شوی چې مناظر ملت نو ملت ابراهیمی مراد ده نو زه عربو مناظر ما عربي کویګه مناظر ملت شوم ولګي بس ناظمان او موږ تاسو ته خو خوان راکې چې کوم لوی سړی خو رانه جوړ کړه فرید دهر وحید عصر قیوم الزمان شاواز المکان بس صاحبان په ټول خوشاله دي ټول نه الا ماشاءالله کوم چې نو پوزو تزکیه شي راشي نه خوخی لا تزکوا انفسکم بل الله یزکی من یشاء با تحدث بالنعمت په طریقه باندې اما بنعمت ربک فحدث باج مشایخ باندې تعلیم لګوي هغه مقصد دی چې حق اظهار وشي قیوم په مدبر په معنا چې کوم مخلوق ته یو مقام ثابتيږي هغه جدا معنا دا هغه صحیح ده وګوره هغه قیوم الزمان په معنا نه دی چې زمان گردش په چار راځي ټوله قیوم دی دا زمان ته کې سره داخله کړي قیومیت یو ځان ته مقام دی دی اسی هغه القاب جوړی کنه غوث جهان او قیوم زمان هغه نن سره فقط دا یو ترانه جوړ کړی دا نه دی هیڅ سوچ نه کوي چې غوث معنا دا غوث جهان څنګه شو او تعجبی به کله لاغه کی چې یو مشر خلیفہ صاحب چې هغه غوث جهان شي داغه چې بل مرید هغه غوث جهان شي دا غوث جهان څه دوی بیا چې دام دی هغه یو علاقه د پاره غوث دی او خبره خاپي خبره د پاره وزیر پاره متصرف مجازي مقرری خدای معنا کې سوچ نه کې یا سترانه جوړا دا ترانه يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا دا د کتاب صفت پدې څوک اهل کتاب يهودي نه جوړيږي ترمذی دویم جلد کی روایت ده مروان بادشاہ عبداللہ ابن عباس سے تاستاز رولیگا چالی کتاب دا صفت دی چې يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا نو دا کار ممکن شته موږ هم چې څوک صفاتو کې کار مونږ کړي نه مونږ خوشالي جو نو عبداللہ ابن عباس سے ورته وینا انت من هذه الآیات تاسو چرته ہدایت چرته ده آیت نازل له په حق د بنی اسرائیل کې یعنی په مؤمنانو مچسپانه ده دا مرض خمرز نه ده خو مقصد دا چې په دې کار څوک يهودي کیږي نه د دین نه پینوس فکار نه
ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. باب خلاصن دعوه معاد شوا د قدرت تام کامله چې والله على كل شيء قدير. دا ما سبق د پاره نتیجه او د ما بعدو د پاره دعوه دا حصہ رابع شوا. پدې کې مضامین اربعه دي من جمله داغین توحید ده. آیت نمبر 149 کې اشاره د رسالت تعالی ما وعدتنا على رسولك آتنا ما وعدتنا على رسولك على لسان رسولك. دارنګ آیت نمبر 195 کې جهاد ته اشاره او په آخر کې جهاد ته اشاره را. د صالحین الله صفات پکې بیانېږي او تعلیم الدعاء دا خلاصه لري. باب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دلائل وحدانیت. دا اولی الالباب سوک دی الذین آغا کسان دی دا صفت دا اولی الالباب ذکر توی چی لا وقف مکوا ربطکا آغا کسان دی اذکرون اللہ چی ذکر کئی دخل تعالی. یا مراد دا ذکر اللہ نا صلاة من دے قیامن پولالا بیا بقیدو لگے انستطاعتم کم وسط دی انستطاعو وقعودن و پناستا کد ولالی وسینوی وعلا جنوبین پا ورخنو پا ملاستا بانی کچری نقعود وسینی او که پاڑخ بانی موسنین تفکر نخو منان دے تفکرون فی خلق السماوات والارض. دا بازو دا مانزا سر لگو دی. دویم تاویل دارے چی اذکرون اللہ عام دے منزلر و عام وذکارو تم شامل لے. دعوی کسان دی اذکرون اللہ قیاما و قعودا والا جنوبیم پولالم ذکر کئی پناستم کئی پڑخنیم کئی یعنی ماندار چالا کل حال. عائشہ بی بی ویکان النبی علیہ السلام یذکر اللہ علی کل احیانی ہر ٹیم کے بے ذکر کا. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پخاوی کے رسوفیہ و متعلق رسالہ لکی الفتاوی متعلقہ بتصوف باب چاہے استفتاء کرے چاہے ذکر پا مجلس کے او سڑے پا ولاڑی ذکر کئی دا سنگرے اگر ورطوئی باک نہ کئی ذکر رب ذوالجلال وَإِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ دین استدلال کرے چاہے ولاڑی ذکر سنا روانا دی. وَيَتَفَكَّرُونَ و پا ابتدا حالاتو کی تفکر کئی فی خلق السماوات والارض. صوفیہ کرام ہوئی چنا پا انتہا کے تفکرون فی خلق السماوات والارض. اصل ذکر سلور قسم دے. ذکر العوام دے دا ذکر لسانی دے دون قلبی زلکی نوی پا زبان لگیاوی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی دا ذکر مردود دے دا رخدہ درگاہ کے قبول نہ دے. بر زبان تسبیح و بر دلگاہ و خرا این چنین تسبیح کا ادارت اثر زلکی نئی پخلی. دا مٹکر شیخانم کتلی غٹی تسبیح ورسرے کڑپ کو کڑپی جوڑ کڑی دلتا با گپ لگی والتا با تسپاڑی مٹکور شیخان. ادھئی زرون دا فراون نم سختی سم سخت زرونی پا عمر بدئی پا جڑاونا گوری دا امدی سی زر سخت کری. زبانی ذکر سره چې د زړه ذکر برابر نو تصور نو ګوري دا تاوان دی. را مکو بیا پرې کا استغفار دی که درود شریف دی که نور وظایف دی ګوره چې تصور شته کنه که تصور د کوم پورې برابر وکوا چې تصور ختم شو پرې دا اذکار خو د تلاوت نه بهترین شی نه دی کنه. تلاوت څومره بهترین شی او کتابونه لیکي چې کله ورتا قاری تنگ شي اجر نشته ګناه ده بیا چې ستړی شي ور باندې ګناه ده بیا اجر نشته. دا ذکر مردود تے. دویم ذکر شایان قبولا ذکر شایان قبول. قائل ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی دا ذکر لسانی دے مع حضور القلب کیری شفر تعالی قبول کی. دریم ذکر مقبولا دے. قائل ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی ذکر مقبولا ذکر القلب زبان دی بندوی زر لگی آوی اور ذکر کئی خالا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نور پٹ دے نو تا ته څنګه ښکارا کم نقشبندی کې داخل شبیر ته پته لګیږي چې ذکر کوي کنه. شاول الله رحمت الله علیه فرمایي لكل لطیفه حرکت نبضیہ
د نقشبندی هر لطیفه کا قلب دے کا روح دے سر دے خفی دے اخفا دے نفس دے قالبی دے دا هر لطیفه چې کم دے د نبض د حرکت په شان حرکت لري دا څه ټکان لري او که نقشبندی کې یو په ټکانو نه پوي دی یا کارتا کې دی یا دی پیر کې دی یا دی پیر کامل مکمل نه دی یا تا ور سره ادب نه دی کړی سچل خو دی دا ذکر مقبوله ذکر قلبی دی چې زبان بند وي نقشبندی حضرات په زبان څه نه وایي نقشبندان د زبان د ذکر دومره مخالف دي او د زبان نه د زور ذکر او که په پټي وای خو چې په زبانی او د زور ذکر دومره مخالف دي چې شاه نقشبند رحمت الله علیه دربار ته یو څوک راغی او هغه بسم الله ویلا په روټي په سره په زور ویلا ني مریدانو کې مخواړه ویلا ملما چار واستې دي مریدي مار واستې دا به زما دربار ترانه ولې زما په طریقه کې بدعات پیدا کوي ول تجاهر نشته دومره نقشبندان د جهر خلاف دي پاکای سن الله پانی پتی رحمت الله علیه په ذکر جهر رد باندې درې پانی لګلې دي درې پانی کلک صوفي دی بیا هم د ذکر جهر مخالف دی بالکل جواز مخالف دی روان دی خیر دا خو زمون مقتدا په دې مسله کې نه دی لوی خلک نور شتاغي د جواز قائل دي فقهای کرام خپل دیم وی پښپاړسمه سفاره کې خضر علیہ السلام د واقعین بعد وی صوفی کرامو چې کوم کارونه کول که ظاهرا تا ته خلاف شریعت هم ښکارا شهرت ته مکوا من جمله داغه نه په زور ذکر دی ورت ته مکوا دی کوي خو ته ورت مکوا خپل درې پانی رد کړي دی او بل ته وی رت ته مکوا اذكر ربك في نفسك په دې ځبانې درې پانی ته لګولي پر هغه وجدانه د چې پنځپریان ته کوم مقصد کی اصل کې قیصر الله پانی پتی چې دی نقشبندی دی او دا نقشبندان د ذکر جهر مخالف دي دی وی دا قسوت قلبی پیدا کوي زړه سخت دی بهرحال کم خلق چې جایزي غنی لکه ملاقی فلا تحتوی لیکلی اجمع العلماء خلفا وسلفا على استحباب رفع الصوت بالذکر في المساجد او جماعتونو کې په زور ذکر باندې علما خلف او سلف اجماع کړی دا ملاقی فلا تحتوی دا اجماع کړی هغه زمون فقها دی هغه جواز ورکړي دی ویلي چې قران کریم تعالی او نائم او مصلی ته تشویش نه وي په دې شرایطو کې به جایز نبل ذکر چې کم دی مقبوله دی ذکر قلبی دی لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا زو ذکر کوي کنه او سلورم ذکر چې کم دی هغه ذکر دا خاص الخواص دی اول ذکر دا عوام مردود پجبه دی پزړه نه دی دویم ذکر دا مولیانو دا عام شیخان چې په زبان یو زمو سره برابر وي ریا کې دخل ونه کې شایانه قبول دي دریم ذکر د خاصانو ذکر قلب دی څلورم ذکر د خاص الخواص دی اخص الخواص ذکر سو امام ربانی رحمت الله علیه ویغی فقط مراقبه هغه مراقبه کوي دینه پس مراقبات دي شروع کیږي د معنی د خدای په ست انتظار او سره په سر صادر راواچی ځکه ناس تفکر کوي دا تفکر صوفی کرام په انتها کې وایي دا ورسته په اخر کې وای تفکرون او تفکر کوي په خلق السماوات والارض ثم يقولون بوای ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یعنی هر صفت کې چې د خپل ذهن متوجي کې یو ځای پورې ذهن کار ورته خو ذهن کار پرېږدي کله چې ذهن کار پرې خود دغه معرفت د صفت ده د خدای تعالی معرفت څه شی ده امام ربانی رحمت الله علیه وی هر صفت کې تفکر وکا کله چې مقام د حیرت ته ورسېږي دا دغه صفت ته معرفت ده حیرت ته ورسېږي چې کله حیران شوی پکې نه ویني دا معرفت نه ده موتا معرفت د خدای څخه ته وی الله موجود ده رازق ده نور تفکر خو موږ نشته ده تفکر به موږ څنګه کوزګار وته نه صوفیه تفکر کوي رب کریم خالق ده بس د دې خلق په صفت کې نه نوځي دا انسان څنګه ډانچې پیدا کړل راسشنه پیدا شو تاسو په خپل اختیار لاس په زیاده دي کې زی یو وخت کې عقل کار پرېږدي کله چې عقل کار پرې خو د حیرت مخه تراغه دا د خلق صفت کې معرفت ده اصل عظمت دغه وخت پیژنل کی ګوره دا موبایل لا واخلا انګريز ختم پیژنې زم پیژنم په موبایل لا واخلا سوچ پکې کوا چې دلته څنګه ټوخه وکي دا ټوخه متصل لندن کې واوریدل شي سوچ کوا دا عقل دې پکې کار پری دی بین اخر کې سوې انګريزانو د بلا بچي دا مو څه بلا جوړ کړی دا
په دې وخت کې تاسو د انګريزانو رښتینی تعریف وکړو، یعنی دا مرشته او پیژندل په عظمت سره، دا مرتسمه د عظمت عقیده وساتل. عقل چې کار پری دی عقیده د عظمت راشي. نو د خالق په صفاتو کې تفکر وکړه چې کله حیرت ته ورسېږي دلته عظمت راځي، یاره چې خالق ډېر لوی ذات دی، ته زما عقل کار نه کوي. نو زما عقل ورته نه رسېږي، یا خودم روایم چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، او باطل دین دی پیدا کړی، ستا پکې حکمتونه دي. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا رب زمون انك یقینا من هغه چاله چې ته داخل کې غلره اور لرا فقد اخذيتها فقد هنتها سپکتا غلره ودي شرماو وما للظالمين من انصار. ربنا رب زمون اننا سمعنا یقینا من وارد منادینا دا یو داعینا आवाज کون کی داعینا ینادی چې دعوت چلو आवाज کول ایمان طرف د ایمان او توحید لرا. پدې خبره आवाज کو چې ان امنو بربکم رب کریم خپل باندې صحیح ایمان اورلای فآمنا نو اجابت وکړه من قبول کدا فآمنا ایمان مورولا. ربنا اے رب زمون فغفر لنا وبخیم لنا ذنوبنا کبائر زمونگا وکفر عنا او ورجه زمونگا سیئاتنا صغیر زمونگا، یا عکس تدیده وتوفنا وفات کی من لرا مال ابراران. یادا چې پارواخو دا نیکانو خلقو کې زمون روح لین تبوزا، یا وفات کې مونږ د ابرار سره دفن راته په مقبره د صلحو کې راکې. نبی علیہ السلام فرمایي ادفنوا موتاکم واستقوا من صالحین، خپل مړي د اولیاء الله په مقبره کې دفن کوي. ويقولون دوی دا دعا کوي چې ربنا وآتنا راکې مونږ لره هغه څه وعدتنا چې تا وعده کړی مونږ سره على رسولک په زبان رسول استوان على لسان رسولک ولا تخزنا مشر میمون یوم القیامه په تعذیب باندې لکه کفار ته عذاب ورکې مونږ ته عذاب مرا کوا. انک لا تخلف الميعاد، زکتا مونږ سره وعده کړی چې جزاء بندر کوم جنت بدر کوم او ته مخالفت د میعاد نه کې. فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کړي لره ربهم رب دې دعا دې، یعنی کدا دعا سوکو کې لا العالمین دعا قبل یا دې خبره چې ان یقینا ز چملاو دیو نزایکم نباتل عمل عامل منکما ثواب عمل عامل منکم، ثواب د عمل کوم کې استاسنا عام خبر د کوي هغه من ذکرین د نارینه او انثى د زنانو. بعضکم بعض استاسی مولود من بعضین دی، اصل شرف پدے نرو خزا کے ندے شرف پا تقوی کے دے. فالذین هاجروا آغا کسان چی ہجرتونے کردے دے او تنون پر خلی پری خودلا و اخرجو استلحشی من دیارہمان و اوضو فی سبیل و تکلیف و ترسول شی پلار زمان کے وقاتلو جنگونے کردی سر دشمنان وخر تعالی وقتلوا شهیدان کړی شوی دی. لو کفرن خامخ عمر زند دین سیئاتهم گناهونه دیا ولا ادخلنهم خامخ بدی داخل کم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله اے جزایناهم جزاءنا، بدل ور کم دی تپ بدل سرا دا حسی بدل چې ثابت دی دی لره من عند الله او باری تعالی د پنځ باندې حسن الثواب. لا یغرنک دوکدن کی تعالی تقلب الذین تزهد من الدنیا را تگرا تک دا کسانو کفرو چې کفر کړي په بلاد بخاریو کې تجارت د پارزي هوایی ډګرونو باندې قسمه قسم آلات لري دا دیتا دوکنه کی متاع قلیل منفعت یسر دې دوی د پارا بیا مرجع د جهنم دا او بد فراش شریه د جهنم نه. لكن الذين اتقوا ربهم دوی د پارا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. اپاس چکم بیان شو هغه د مقربین جنت ده، دا اوس چکم بیانېږي دا د متقین جنت ده. جنتونو کې فرق دی کنه. ومن دونهما جنتان هغه یو دی، دا من دونهما جنتان دا د متقین عام ده پر خیلا سمندانو والا. او دا مخ کې چوي دین اولنګ چې کوم وای ابتدا د سورۃ الرحمن کې دا رکوع چې شروع کیږي څنګه وای ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه جنتان د مقربینو ده. ومن دونهما جنتان دا چاره دا د خیلا سمندانو. وکنتم ازواجا ثلاثه درډل وشیا فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه دا ډول شي نیک بخت ورده.
والسابقون السابقون اولئک المقربون اغا چرترین اغا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق دا مقرب لپاره واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة دا ان انشأناهن انشاء دا خپل بیان ورته التبا کریشي دلته دا خیلا سمنامو ولا پر حرم رانغلي او تفسیر روح المانی کی ذکر دی چې دلته رانغله خو سورۃ الرحمن کې شته کنه سورۃ الرحمن کې دا جن من خاف مقام ربی جنتان بیا وی حور مقصورات فی الخیام بیا وی ومن دونهما جنتان بیا دی بارک وی حور مقصورات فی الخیام لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان نحور دو کرت راغلی دوی تمشتاغی تمشت البته ولدان مخلد چې کوم د غلمان دا به مقربینو ته ملاویږي خو خیلا سمنامو ولا د پاره ثبوت نشتا مقربینو د دنیا د لکانو مینا کړي نه نو هاي ته ملاویږي او خیلا سمنامو ولا خطول اوس په دې مينو کې اختري دینه دا دنیا د لکانو مینی شي چې شوی دی دنیا شراب چې څوک مشکل آخرت شراب ملاویږي نه دنیا د لکانو مینی چې کړي دی هغه ته دا مینی بیا ورته نشته ذکر نشته ورته حرب ورتوی خو ولدان مخلد د مقرب د پاره دی سچ توبه دې کارونه چې وباسو کنه د دینه مونږ او تاسو چې داسې زونه بیا نه کوو نو بس او مقربینو کې خدای تعالی را وایي دعا د څه غواړي چې خدای اول مونږ مقربو کې راولي کبیا موږ کې نصیب نه بیا خیلا سمنامو والا کما د مقرب سره د عمل نامو ذکر نه ای ایت عمل نامې نه ورته لیکي او هم دا شان بوتل لیکي دا ستوري لاندې کې نه لیکي یا خاصان دي مقرب څومره دي ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین صحابه کرام اول د امت کې ډیرو روز قیامت اتوریا کا یو راځي اوسم شتره دروازه کولاو د مقربو کوشش پکار دی او هر چې خیلا سمنامو والا دي ثلة من الاولین وثلة من الاخرین هغه په خام غټه ډله اوسم غټه ډله ده هغه ستړي اوسم ملاويږي نو دا به چې اعاده وشو دا د خیلا سمنامو والا بارکه او مخکې چې بیان راغی هغه د مقربینو دی خالدین فیها نزلا من عند الله فالکون د دې اشیاء او نعمتونو کې نزلن چې دا به من مستګانی دلر من عند الله د جانب خدای تعالی نه ثوابونه به تحقیق ضیافت من مستیابت وما هو عند الله چې پنځ د خدای تعالی نور څه تیار دی خیر للابرار ډیر غوړي پر د ابرار وحیدین هغه ډیر غوړي وان من اهل الكتاب یقینا بعض اهل الكتاب خامخا غسوق دی امنو بالله دا قباحت د بیان شه طریقه د دعوت دای چې به لک تعریف کړي سم خلکو چې عزت کرانه شي وان من اهل الكتاب یقینا بعض اهل الكتابنا دا پښتو اصطلاح کې دې تتبنه لګول وای بوسي وته لګول وای بوسي ورلان لیک زمون یو مرګریو چې تا یو اجي روټي ته بولیو نو هغه ختم تا هغه عربو کې وخت تر کړو نو دا دیبل مرګری ته وی تبنه مبنا ورلندې کا چې سید تی نو شي کنه تبنه ورلندې کا ناغه په پویده په تبنه باندې هغه ته طالب جان خپل سبق وایا تبنه نه چې بوساله ولندې کوم صدر کوم نه دا تبنی لان دیتا واپس چې کوم دی دا سه خبر را نرم شي چې دی تعصب کرانه شي چې نه دی کې کوم سمجي هغه ته سمجنه ته نه دی وان من الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم چې قران کریم نه وما انزل اليهما فالکون دلی کی خاشعين لله دا ګوره دا عبد الله ابن سلام سے و چې کم پکې ایمان راوړل دا غي تسلیم نه کنه ها اوس یو پنځپیره مثلا هغه خپل پنځپیریت پرې خو زمونږه مناظره کور سی اوري د والی سنت تراغه موږ په پنځپیریا نورت کوو نو دغه مې وخت کې پنځپیریا پاتې شي بد لګي پسړي کنه نو دا د څه خلکو چې هغه دغه اول نه يهوديو چې اسلام تراغم دا بار بار د يهوديانو قبح دي چرته هغه خلکو زړونه خپنه شي دا غي د تعریف د پاره واپس راغی خاشعين لله فالکون دې کې چې متواضعين عاجزي کوونکې دی الہ لرا او پالکون دې کې لا اشترون چې ناخلی بیا آیات الله بکتمان آیات الله ثمن قليلا
اولئک دغه کسان دوی لپاره اجر من ربهم ان الله سریع الحساب دا سریع الحساب د مؤمن لپاره وعد دی نو ضرب جنت تلال شي او د کافر لپاره وعید دی یا ایها الذین آمنوا د سورۃ خلاصه دا اے د ایمان والو اصبروا صبر کویا پادا د فرایض باندې صبر کوي په اجتناب د معصیو باندې صبر کوي په ابتلاءات باندې صبر کوي په جهاد او ستونو د جهاد کې وصابروا او غالب اوسېږي په صبر کې نه ثبات علی الصبر کوي صابروا معنا وثبتوا علی الصبر دائم په صبر اوسېږي ورابطوا او ځانونه چمتو ساتي د مقابل د دشمن نه پاره رباط الخيل کمربند خپلم تړلې او د اس واګریم تړلې او پته مې چې کله به جهاد وي نو کدا دا صبر الجهاد سره ولګيږي صبر کوي پادار او فرایض او اجتناب د معصیو سره او صبر کوي الجهاد مع نبیکما وصابروا اے وغالب على عدوکم بثبات على الصبر پدایم صبر سره په دشمن باندې غالب اوسېږي شکستونه مخریا ورابطو او ځانونه چنتا ساتیا مضبوط تیار یا معنا دا راجح تاویل چې ذکر یا معنا دا اصبروا صبر کوي پادار فرایض مانځه ترازی وصابروا ثابت سیږي په صبر باندې طول قیام کوي ورابطو او تړلی ساتي صفونه په مانځه کې صف په صف درې گیا صف کو متړی نیک برابر یو تړی دا د مانځه سره یا د جهاد سره درابطو دا معنا دا چې ورابطو اعداءکم بالخیل فخپلو اسنو باندې کفار راګیر کيم تفسیر الرحمن یو عجیب ترجمه بلا کړی دا او یہ د ایمان والو ما سبق دلائلنا باید تاسو ته تفکر پیدا شي نو اصبروا صبر کوي یعنی په تفکر په تفکر کې اتفکرون فی خلق السماوات والارض اور تفکر نه بعد چې عقیده مضبوط شو بل تداوت ور کوي نو وصابروا فی المناظره صبر کوي په مناظره کې کله کوسه گیا ورابطو او ربط کوي د مدلولات او د دلایل سره دا مسله څنګه ثابتېږي د استخراج په خطر کې کوي تفسیر الرحمن دا تعریف کړي واتقوا الله لعلكم تفلحون اے تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم سورة النساء سلورم سپارہ دا سورت مسمى شو په سورۃ النساء باندې ځکه څومره احکامات د زنانو د نساء چې په دې سورت کې بیان شوي دي په یو سورت کې نشته نو دا جامع د حقوق د نساء لرا ټول مسمى شو په سورۃ النساء ترتیب عثمانی سلورم دی او ترتیب نزولی دونویم نازل دے ورستو دا سورت ممتحنہ کلمات دری ذرا او 930 دی او حروف 14 ذرا او 10 دی ہر کله چې نازلو په مرتبه د نویمه کې ولی عثمان زمرن سے وضع کا په مرتبه رابعه سلورمه کې نو علماء د ربط متعدد طریقې بیانوي یو
یودا چې په آخر د سورۃ ال عمران کې امر بالتقوا او واتقوا الله، او د دې سورۃ په ابتدا کې هم امر بالتقوا دی. او فرق دا دی چې دا تعمیم بعد التخصیص دی. اغل تا امر بالتقوا دے مومنین لرا، دلتا امر بالتقوا دے کافت الناس لرا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، التا ندا مومن تدا، دلتا ندا عام دا یا ایھا الناس اتقوا. دارنگی سورۃ بقرہ کی اکثر خطابات یہودیانو تا و اصلاح د یہودو وا، او په سورۃ ال عمران کې اکثر خطابات نصرانیانو تا و اصلاح د نصرانیانو، او په دې سورۃ کې اکثر خطابات دی مومنینو لرا او اصلاح د مومنانو. لکه احکام د نساء، احتراز دا اموال الیتاما دا اکلنا ظلمن، محللات و محرمات پا نساء کی، دا تیمم باج احکام، دا جہاد قوانین، او دارنگی دا ہجرت فضائل، تدین دا منافق دا مومن، دا قضا پا مسائلوں کی و پا حدودوں کی، دا قتل خطا اور دا قتل عمد احکامات، دا صورت غطول لرا جامعہ. پدے کی اصلاح دا مومن دا، مخ کی صورت ال عمران کے اصلاح النصارى، دا غین اولند اصلاح الیہود. خدا درې لوی جماعتونه دي په یو ترتیب د اصلاحګانې ذکر، یا په دې طریقه چې په ال عمران کې بیان د امور تهذیب الاخلاق او په دې صورت کې بیان د تدبیر المنزل او سیاست مدینه ده. او یا ربط معنوی پدی مانا باندې چې ایاک نعبد، الہ منتا تا عبادت کو، ولا نعبد البقرہ، غواګانو عبادت نکو دسخو کما عبادتها اليهود، ولا نعبد آل عمران، آل عمران عبادت نکو کما عبادتها النصارى، ذکر نکو لأن عبادت غیر اللہ ظلم، عبادت دا غیر اللہ ظلمی عظیم دی. ولا نظلم قط حتی علی النساء، او من ظلم نکو شرک خو پریک دا چی پو بیبیانو نکو. دا باغا لفظی ربچ ایاک نعبدو فاتحہ شوا، لا نعبد البقرہ کما عبدتها اليہود سورہ بقرہ، ولا نعبد آل عمران كما عبدتها النصارى، لأن عبادة غير الله شرك وظلم، ولا نظلم قط حتى على النساء. دا سورت مشتمل ہے پا ثلاثت حصص باندی. حصہ اولنی دا آیت نمبر 57 پوری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. دا اولا حصہ مشتمل دا پا ثلاثت ابواب باندی. باب اول آیت نمبر 36 شپږ دېرش پورې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. باب اول د حصے اولنی کی بیان د 16 امور، 14 امور دی. اول اصلاح الیتاما، وآتوا الیتاما اموالهم.
دویم انصاف فی انکاح الیتاما، د یتیمانو په نکاح کې د انصاف نه کار اخیستل. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَلَا تُنكِحُوهُنَّ. دریم ایتاء المہور للنساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، مہرونه ورکړئ. څلورم عدم مخادعه مع السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. پنځم اعطاء الحقوق للمستحقین، وصیت پټین کې چې کوم حضرات راشي څور تور کوي. اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. دا پنځم امر دی باب کې اعطاء الحقوق للمستحقين. شپږم تقسیم المیراث بالقانون الشرعي. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پدې دا تفصیلی رکو د میراث په مسائلو کې. بل سد باب الفحشاء مع الجزاء. د فحشاء دروازې بندول پدې کې چې واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. يا واللذان يأتيانها منكم فعزوهما فإن تابا وأصلحا فارجوهما إن الله كان عليما حكيما. نصد باب الفحشاء مع الجزاء. بل پر باب کے ذکر اقسام توبہ، دچا توبہ قبلی کی دچانا. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. نهم عدم إراث النساء كرها، فجبر بانی با میراث تنا اخلي. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لسم نهي عن منکوحات الآباء، بطلارانو منکوحی داغین منع. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. یولسم بیان المحررات، محرمات چی څوار لستی، څه سببی دی څه نسبی دی، و سببی و نسبی. دولسم ترغیب الى تعمیل الاحکام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. دا ترغيب دي تعميل الأحكام لرا چې باری تعالی احکام په ځای وروړي دي تخفیفات. دولسم اصلاح المعاملات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة. معاملة. درلسم المنع عن التعدي في الإرث والحسد. تجاوز وليس جن منع. سوالسم إيفاء العهود ووعد وفاقوي. پن لسم مسئلہ دا چیلی چی امیر دا بیت با سڑی الرجال قوامون علی النساء. شپارسم اصلاح ذات البین. خذ و خاون من کی اختلاف پیدا شو فبعثوا حکم من اهله و حکم من اهلها ترسو چیدی جوڑا راش. فما بین کی تخفیفات لغیر العاملین او تبشیرات للعاملین اعشتد. دا دی اول حصی دا اول بابا خلاصه وا.
اصلاح دا عمل دا خلاصه دا چې بقره کې اصلاح الیهود او رواجونه د یهودو دا غي بطلا آل عمران کې اصلاح النصارا او دا غي د رواجونو بطلا پدې صورت کې اصلاح المؤمنین دا او د مؤمنانو د رواجونو چې کوم دی کې ګډ دي دا غي ختمول دي او صحیح رواجونو پکې پیدا کول خدا چې اصلاح عملی کېږي لابدی اولا دا اصلاح عقیدوینا نو اعبد الله ولا تشركوا به شيئا رستم امر راضی او ایها الناس اتقوا ربکم کم اصل دعوی توحید ته اشاره دا سورت مدنی له علی قول الاکثرین دا عطا ابن ابي رباح قول له عن ابن عباس خو یو آیت پدې کې مکی دی چې الا ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوس تر روان دي پنځمه صفه او عطیه العوفی عن ابن عباس دا روایت کړی دی چې دا ټول سورت مکی دی خدا مرجح دی په نسبت سره قول دا تعالی یا ایها الناس اتقوا ربکم اے عام خلقم اتقوا ربکم اطیعوا ربکم رب کریم اطاعت کئ دا چې د اتقوا معنا عبدالله ابن عباس سے پاتیعو باندې کئ دا لازمی معنا را التزامی اصلا معنا اتقوا عن مخالفت امر ربکم دا مخالفت دا امر دا رب کریم خپلنا ځانونه وساتئ چې دا مخالفت نه دي ځان وساته خپل مطیع جوړ شئ اطیعو مقاتل رحمت الله علیه اتقوا اخشوا ربکما دا خپل رب کریم ویری گیا الذي ربک استاسیا غزاد دے خلقا چې د پیدا کړی کوم تاسو لره بالتناسل او ظاهر دنیا دارو سبب دے سبب ورته جوړ کړل ابو او امه تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفس نه آدم علیہ السلام زکه حوا بیبی داغنه پیدا وام وخلق رب ذل جلال اغذات دے چې د پیدا کړی نه د نفس د آدم علیہ السلام نه زوجا جوړ د چې حوا بیبی وام بیبی دادا کعب ابن مالک کعب الاحبار روایت دارے چې پیدائش د حوا بیبی ورستو دخول الجنه نو او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا قبل دخول الجنه دا عرفات میدان کې را پیدا شوی او ورستو جنت ته دننه کړی شو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے پیدائش دا حوا بیبی دا چکم نے حالت المنام کیوں دا دا خوب پا حال کیوں پر کالے اوڑیو نچپ پختای نا پیدا شو او چپ پختای چیزن اوڑی رکا گوی پٹولو پختایو کی نو ځکه امام الانبیاء علیہ السلام فرمایي چې دا زنانا د چپه پختې د آدم علیہ السلام نه پیدا اصلي منشکه کوواله دی د کلم روغه خبره په ځبن لري خامخا کګبورږي ورانه خبر به کوي خاونتا خو خاوندان به گزاره کوي کيو ساده ګل پیدا شي چې زما د چپه اوږي دا وګت دا پختای چې کومه چپاړه دا خو کګر نه غولې غواړم نو پختای نه غیږ نه غولې کسر ماتواله ده پرېدا نشي کګي خيري دا دن نشینه په کرا غونډي کنه نو تمثيل ورکړه دې چې زنانا هو به نیغه دې نشي سنا سبق کګوي ورانه خبر مکای
ککم ساده ګلوي چې نه ز په زور باندې زنانه نه غومنه غوینه کې خونی غواله طلاق ده مستلاق وشي ته وهغه به هم کګه خبره کوي دا پیدا دا چې په پختینه را چاغه ده کاګه رجالا كثيرا ونساء او رب کریم آغازات دے چه دا شندلی خوار کڑی دی منہما دا آدم علیہ السلام و حوا ببنا رجالا كثيرا ونساء خلق کثیر ذکرا ونساء واتقوا اللہ نو ہر کلچ رب ذوالجلال دسی قدرت تعمی کامل لرین چې بغیر د سبب د مور د پلار نه د علیہ السلام پیدا کړ او بغیر د مور نه حوا بی پیدا کړه او سره د مور او پلار نه خلق کثیر رجال او نساء پیدا کړل نو دغه ذات لایق دی چې دنا خشیت شي د اطاعت شي واتقوا الله اطیعوا الله یا اورګي د الهنا ولی اذ هو الذي ذكر اله مغزاد دے تسالون به چتا سو یو بل نه غختنی کوي به بحقه په حق د غزاد سلام خپل کې چې یو بل نه سغواړي نو د خدای خاطر او کسرا کام د خدای خاطر او کدا خبرو منام سوال کوي تاسو تطلبون حقوقکم به نرجو سے قول لی اور مجاہد سے وہی تتعاقدون به خلو کی عقدنم دغه ذات پنوم کوي والارحام فقرت معروف د جمهور فقرت کی منصوب ده والارحام ندا عطف کا پر ربکم باندې یا عطف کا په الله باندې چې مفعول ده واتقوا واتقوا الارحام واتقوا قطع الارحام خاصتا زانو ساتي د قطع رسل رحمینا قل ولی قطع کول دا مکوي د نزانو ساتي یا واتقوا الارحام ان تقطعوها زانو ساتي د رحمنا دی خبره کې چې دیني قطعای کوي مې قطع کوي نو قرات معروفه د نسب ده په نسب کې ترجمه آسان جوړي ہر چیز قرت مجرورہ والارحامی بالجرین ندا خو بعض علماء دا خطا نسبت کړي رزق چلا تحلفو بی ابائکم پپلارانو قسمونه مخری دا خو معنا دا تساءلون به یو بل سوال کوي بحق الله وبحق الارحام یعنی قسمونه د خدای په ذات خوري او په صله رحمه او حق القرابت باندې خوري او په حق القرابت قسمونه خو جایز نه دي علماء دا غینه به دا تعویل کوي چې کوم قرب د جر راشي معنا بداوي الذي كنتم تحلفون به في الجاهليه چې د جاهلیت په دور کې بتا سو په قسمونه خلل ان الله یقینا بای تعالی کان علیکم رقیبا د پتا سو نگہبان رقیب حفیظ ابن عباس سے وہی رقیب چاہتا ہوئی جلائے غیبان ہو سے ان کے ادشین تے پناہ نہیں عرص اور تمالن دی موافق دا غیب بدلی ورکی وآتوا اليتامى اموالهم ورک یتیمان لرمال نردیان یعنی التي عندكم بعد الرشد والبلاغ کلچی بلغت ورسیگی او خیار شی وترست رازلا تو تصفا اموالکم قمقل تقبل اموال مور کوي یو تفسیر دا چې صغیر یتیم تمال لاس کې مور کوي بدل طبقه دایات الیتام اموالهم بعد الرشد والبلاغ رشد دین اور رشوارای ولا تتبدل الخبيثا او تاسو مبدلوي خبيث لرا بالطيب پطيب سلام چگنی طیب دلا سور کئی خبیث اخفل کیا طیب سشد حلال مال خورل دی
او خبیث شه دے اموال دے یتاما او ظلمن خورل دین دا مکوئی. ابن شهاب الزهري سعید ابن جبیر دوی دوڑوائی لا تتبدل الخبیثا آغا گڑا چی چاغا دا آغا طیبا دا او آغا چی خوارا گڑا دا نو خبیثا دا مبدلوی خبیث لرا پا طیب باندے دا سمکوی چی کل یتیم مال در سر شریک بیلولی غوارائن نو بیا د ګړو سرور پوره کوي خېته واخلیا بده ور کوي داسمه کوي. ولا تاكلوا مخوي اموال د الى اموالکم یعنی مختلطا مع اموالکم الى پمانه د مال خلق شي ګډ وډ د مالونو خپل سره شریک مخویا انه یقینا دا مال د تامو شریک خلق خړل کانا خوبن کبیرا دا ګنا کبیرا غکان له ګنارا. دای کریمه به منسوخ شو د سوره بقره په آیت باندې چې قل اصلاح لهم خیرا وان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین والله یعلم المفسد من المصلح. همدا آیت چې لا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا صحابه کرام سره غمو چې منسوخ نو سوره بقره کې د نس خراله چې کتا سو خلط شریک خوري قنیت ستاسو اصلاح دا اموال الیتام وی نه ظلم بے بات نه کوي. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او کچری یریږي تاسو ردینا چې تاسو به بیا عدل ونه کوي فی الیتامى په حق د یتامو کې یعنی یتیمی جنې په دینیت باندې پنیکا باندې نه خلې چې بیا وسې عدل ونکړې شما نو کېږي الله تقسطو فی الیتاما نو فلا تنکحوهن نو ما خلې یتیمی په نکاح باندې جزاء مقدر شو. یو جنې یتیمه د په خاندان کې پويږي چې رضا به دې تسپک ګوري ورونو پلاری نشته دینو ظلم بو سره کوي عدل بنه کوي فلا تنکحوهن ما خلیدا پنیکا بل فنکحو بلکې پنیکا باندې واخلې غیر د یتامون ما هغه تواب لکم چې خو خو استاسي لام زائد واخل ما توابکم یا تواب په معنا د احل پس پنیکا واخلې هغه تواب حل الله لكم چې حلال کړي تاسو ته خدای تعالی من النساء د بیبیانونا نو واخلې پنیکا باندې متنا دو دعا او ثلاثه یعنی او ثلاثه یا درې درې او رباع او په معنا راوړي یا سلور سلورم. فإن خفتم پس کچری دا چې الله تعالی تاسو به عدل ونکیا فواحدة فتزوجوا واحدة بیا پنیکا باندې واخلې وخذا حرة اصلا یا لا قلق اغم نشي ساتل ما ملکت ایمانکما اغا چې مالکان شوی دې ایمانکم خلاص نستاسی پاوی یعنی وینځي نو وینځي کې به مسله دا چې لا قسمت لهن علیکما دای څه قسمت نشته ذالک دا تزویج دا واحدین ادنا دیر احرا دیر نزدے دیتر اللہ تعالو دا چتا سمیل ان کے ظلم تا ان خفتم اللہ تعدیلو کہ سلور تاویل دی یو تاویل دا چن خفتم اللہ تعدیلو فی نکاح الیتاما نو فتزوجوا امرأة واحدة غیر الیتاما یا ان خفتم اللہ تعدلوا فی مال الیتاما یا ان خفتم اللہ تعدلوا فی الاربعات فسلوروا ببیانو تو بیا عدل ونکڑیشنو فواحدا فتزوجوا واحدا یا ان خفتم اللہ تعدلوا فی القسمت فواحدا
ذالک لا تزوید د واحد ادنا الله تعالی اللہ تعالی مجاہد سے بوئی چی اللہ تدلو اقرب دی ترے چی گمراہ نشئی. ابن زید رحمت اللہ علیہ وی چی تعالی دا عیال ندئی معنی دا ذالک ادنا اللہ تعالی اللہ تکسر عیالکما دا اقرب دی ترے چی عیال ستاسو زیت نشی یو خضب وی ناغی بسمر بچی عیال زیتو کې خدا تاوان شته چې بیا ورته مال او ګټه نفقې پیدا کوي که حلالي که حرامي لا بنګوري نو چې لګي خبرې ساتي په حلال هم ساتل شي. یا ذالک لا تزوج د واحد ادنا الله تعالی معنا الله تمیلو اقرب دی ترې چې تاسو اعلان اونکئ د حق نه ظلم تا بل ذی رب ذو الجلال فرمائی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم هرگز طاقت نہ لرئ چې عدل وکئ په منځ د بیانو کې اگر که ډیر حریصان شئ په عدل باندې که څومره معادلین جوړ شئ نو د زړه محبت خو کنټرولولی نه شئ یو وخت خو زیات وي هغې کې اگر که مؤاخذه نشته. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه دمرا کوي چې وړخت میلان په تمامه طریقه مکوي چې ګینه هغه بل پرېږدي په شان د ځوړندې نور نږدې کېږي او نه طلاق یې داسې مکوي. دا صورت کې ټول حقوق النساء دي. د دې آیت دا وان خفتم الله تقسطون تر دې ځای پورې چې ذالک ان الله تعالی مضمون او خلاصه د تمام آیت یو عبد الله ابن عباس سے بیان کړی دا او بل بی عائشہ صدیقہ بیان کړی دا. اصلا خبره پدې کې چې دلته وې ان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى فانکحوا دا اجازه څنګه شو؟ نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د سلور خذو په منځ کې عدل نشي کولای ان خفتم الله تعدلوا فواحدا دا زم کله د دې سره چې ان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى فلا تنکحوهن دې زم مقصد څه شی دی؟ وی مقصد دا دی چې ځان وساتئ د ترک عدل نه نو لکه څنګه چې سلورو بیبیانو کې عدل کولای نشئ نو سلور بیبیانې مه کوئ او وکئ. دغه شانتا چې هر کله د یتامو په حق کې نکاح صورت کې تاسو عدل کولای نشئ نو نکاح نه ځان وساتئ. نو د آیت خلاصه دا ده چې ترک عدل نه ځان وساتئ. دویم مضمون بی عائشہ صدیقہ بیانوي هغه وایي یا اهل الیتامى اذا نکحتم الیتامى ولم تعدلوا فی الیتامى فانکحوهن فانکحوا سواهن. ہدایت مقصد دا دی چې هغه خاوندان هغه خلکو چې تاسو کور کې یتیمې جنہ کوي که تاسو پوهیږئ که دا په نکاح واخلم نو بیا به عدل کولی نشم سپک به ورته ګورمه نو فلا تنکحوا دا په نکاح ما خلی بل فانکحوا سواهن ما طاب لکم من النساء. دا عائشہ بیوی مقصد تے دا خستے. بلا مسئلہ اوس بیانېږي دا نکاح چې دی وکړه دا ګوره ظلم روان دی ډېر کله په یتیمې جنکۍ وي هغې به یې ساتلي هغه غټې غټې پیغلې شي بیا هم نه ورکوي بچته یو ماشوم دې کور کې وي هغه ته ساتلې ده. یو هغه زنانه چې د هغې خاوندان وفات شي دای سره پښتنو کې لوی ظلم روان دی. بس دا د عدت د څلور میاشتو لس ورځو نه بعد پرېښودل پکار دي خپل اختیار ته او خپلو ورونو پلار ته. دا ازاده ښځه ده دی به یو لیور به وي هغه به ماشوم بیا به یې لس شل کاله ورته ساتلي دا غټېږي بیا هغه ته ورکوو. دا د شریعت خلاف دی. څلور میاشتې لس ورځې د خاوند د مرګ نه بعد به وي بیا د دې خوښه ده او د دې د رونو د پلار خوښه ده چې چېرته یې ورکوي او که یې نه ورکوي هسې کېني. او بل دا ظلم دی چې یتیمې جنکۍ چې وي هغه نو اکثر داسې چې په نکاح باندې واخلي د هغې هغه مال ته غل وي
بے دا عدل پروا نه کوي ذکر پختنی څوک نه وي رب ذوالجلال ذکر احکام راولېګل اصلاح د مؤمن لپاره. بل ظلم پختنو کې دادې چې بیبيانی پنیکا باندې واخلي مہر وکا کې خو بیا مہر نور کوي. حدیث مبارک کې راځي چې چا بیبي ته مہر ورنکا خزر کې دارا چې دا مہر بنور کوم دغه ورځ نه نکاح ما تر په زنا کې اخته څخه د پښتنو دا زنانم دومره ناپوهه زنانه دي چې خپل حقوقونه بالکل ځان نه خبرم نه چې زما مہر څو ټاکل شو به چې کوم شی زما مہر ټاکل شوی دی چاراک کرای نه کړ ځانم نه پوي. دا ظلم دی. اکثر دا زړې زنانو چې پښتنه وشي خبرې نه دي ته نه چې مہر زما څو چارا کړی او کین درا کړی. یو خدا صورت دی چې هغه خاون وای چې زه ورکوم خو اوس نشته را سره به باک نه کوي یا زنانه په خپل اور معاف کیم باک نه کوي نکاح نه خرابي. او یو داسې صورت دی چې زنانه مطالبه د مہر کوي او خاون ته انکار کوي دې صورت کې نکاح ماتي. وآتوا النساء ورکوي بیبیانو ته صدقاتهن مہرونه دای نحلتن په خید نفس سرام. اصل نحله په معنا دا هبتن بفرحکم ورکوي ورتا هبا د زړه په خوخی باندې. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسنا نو دا مخکې احکاماتو کې چې کم یو خزه بکې زیاتې بنه کوي اهل سنت والجماعت په دې اتفاق لري سلور نه زیاتې روانه دي. او شیعگان دو جماعت دي. یو جماعت پکې وایي چې نه روا دي مسنا و ثلاثه و رباع کې واو للجمعیت وایي نو ثلاثه و رباع وشوي او مسنا دو نه شوي. او څه پکې حمقا نور دی هغه سوي هغه وایي چې مسنا دو نو څلور شوي و ثلاثه درې نشپک شوي لس و رباع څلور نو آتش شوي نو اتلس خزه روا دي. دا خو په عرف نازل دی. زتا ته معنی درکم چې دا په طالبانو وی شو دا ته دو ورکاوه ته به څلور ورکې کدو ورکې دو ورکاوه دو تقریبا خدا مقصد نه چاري او ته څلور ورکې. او دا اول قول نه جواب دار چې وو دلته په معنا دا او سره د مسنا او ثلاثه او رباع. دلیل ور باندې حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې غیلان ابن امیہ ثقفی لس بیبیان لرل ہدایت چ نازل شاہ نو نبی علیہ السلام ورته اختر منهن اربعا وفارق سائرهن سلور پکې خپل کا باقی ټول جدا کا سلور پکې خوخی کا. دارنګ حارث ابن قیس هغه ات بیبیان لرل نبی علیہ السلام ورته اختر منهن اربعا سلور تخپل کا. نن سوا چې سلور نزیاتی بیبیانی چاوکړه حکم یې سره امام مالک او امام شافعی سے وی علیہ الحد دے زناکار دے پد حد شتره. او ابن شهاب الزهری وی چې دغه محسن دی نو لہذا یرجم سنسار ذکر شي وان کان جاهلا یجلد او کنا په او پته ورته نو په حرمت د خبرې نو بیا دې په درو والش. وآتوا النساء ورکوي بیبیانو تصدقاتهن مہرن ذی نحلتنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی نحلتن مانا فریدتنا فحال کون دی مہر کے چدا فریضہ دخل تعالی را پتا سبحان نہیں. فرا رحمت اللہ علیہ وی نحلتن مانا حبتن بفرحکما دا حبا فخوشحال استاسی ورکی بیتا. زجاج وی مراد تن دیانت دے نحلتن دیانتنا کما یقال لا ينتحل به لا يدين به فإن تبن لكم کپا خو خید نفس سره درکړه تاسو ته دې زنانان
عن شیئن عن حبت شیئن نهبه د سشینا منه د مہرنا فخوخی د نفس سریت حبه د یوشی د مہر نتاسو تا درکڑا فکلوه هنیئا مریئا. نو معنی داشو ان تبن لکم عن شیئن ان رضوین عن حبت شیئن من المہر بطیب النفس کرازشو پا حبا کولو دتشی دا مہرنا پا خوخی دا نفس سر او درکر لکم تاسی تفکلو خری ہنی انام نو دا نفسن چرے دا طبننا دا نسبت دا ضمیر دا تمیز دے فإن طبنک خوشال ویدوی عن حبت شیئن لکم منه من المہر دا خوشالی من حیث دسشوا من حیث النفس وا نکا پخوخی دا نفس سران حیبائی کلات سشی دا مہر نتاسو تا فکلوه پسخری ہنیئنا ہنیئن منا لذیذنا طیبنا پاک و خوندورا مریئن بلا اسم ولا ضرر بغیر دا ضررنا. نو ہنی آغا طعام توی چی لذیذ وی طیب وی نفس پی خوخی او مری آغی توی چی زڑی خوخی او قوت بدن تور کئی بلا ضررا. یا مانا ہنی انسائغنا خری آسان تیرے دن کے مزناک مریئن محمود العاقبت انتہائی مختلی دا. اصل کے ہنی دا ہنی پمانا دا بلادا ولا موت سرم راضی مرض بنی مرگ بنی لکا کلو وشربو ہنیئن او ہنی پمانا دا حلال بلا اسمن او لذیذ و طیب سرم راضی دل تا پدا غمانا او ہنیئن دا صفت دا موصوف مقدرہ دے چی اکلن دے مخلی مطلق دا کلو دے فکلوه ہنیئن یعنی اکلن ہنیئنا و اکلن مریئن مریئ بلا اسم بلا ضرر او ہنیئا لذیذ و طیب یا ہنیئن سائغ چاسان تیردن کے خوشمزوی او مریئ محمود العاقبت. ولا توتوا السفهاء امور کوي جهال قمقل لرا اموالكم مال نخفلام. د دې درې تعویل لري. یو تعویل دا لا توتوا السفهاء اموال یتاماکم تاسو کې چې کوم یتیمان دي نو هغه یتیمانو مال لا کمقلو تمسپارای. دا استثناء او تخصیص دا غایت شو چې آت الیتاما اموالهما نو کله به ورکه قبل الرشد نه بعد الرشد ورکه. نو لا توتوا السفهاء امور کوي السفهاء اموالکما اے اموال یتاماکم. نو مراد د سفهاء هغه یتیمان شول کوم یتیمان چې لا او خیر شوی نه دی واړه دي. دا رائے دا عکرمه رحمه الله را. دویم مراد د سفهاء اولاد و اخلا قمقل بچ تمور کوئی اموالکم سرمایه خپلین خپل سرمایه لاس کې مسپاره ہوتا. تجارت او دا شینه په قمقل او ماشوم مکه او مراد کې صغار اولاد دي. دا رائے دا ابو مالک دا ابن عباس ابن دریم رائے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا چه مراد دا سفهاء زنان دین. لا توتوا السفهاء النساء اموالکم سرمائی خذو تمسپارئی
خپل سرمایه د خزینه پټه ساتي هیڅ دې ته لاس کې مور کوي دا رائے د عبد الله بن عمر صدا مور کو یتیمانو ته اموال د یتامو استاسی یا مور کوي بیبیانو ته سرمایه خپل یا مور کوي صغار اولاد لره اموال خپل قول الاطلاقم کې دي چې عام شي التي غسرمایه استاسی جعل الله چې ګرځول خو تعالی استاسو د پاره قیامن سبب د معاشون ورزقوهما او روزی ورکوي هم دې صفها ولرفيها پدغه مال خپل کې وقسوم جامع ورغندیا وقولوا لهم قولا معروفا او وایدی لنا قول معروفا مراد د قول معروف نصد که مراد د صفها نه ایمان شي نقول لهم قولا معروفا عدت حسنا خیخی خبر ورته کوي په نصیحت ورته وای چې نن ته ماشومی پويږي نه ستا سرمایه ما سردا کله چا غټیم راشنو د خپل ټیم کې در کوم بیا دا قول معروف دی یتیم لرا چزړې خوشاله مجاهد رحمت الله علیه قول معروف دا مراد رد جمیل لین په خپل طریقه ورکړه ابن زید رحمت الله علیه مراد دا قول معروف نه دعا حسن دا دعا ورته کوي چې عفاک الله خدای وساتا که مراد د صفان بیبیان شنو قول لهم قول معروف حسن معاشرت ور سره کوي روزیانی ور کوي وقتهم جامع ورغندیا نفقو کسوخو فرض دا پخاون باندې وذکر الیتام وازما یتیمان امتحان پہ کوئی ابن عباس سے وہی دا امتحان چکم نے امتحان دا عقول دین چې دل عقل شوی دی کنا لک څور کې تجارت په وکي بیا لس پنځل لس روپو سودا په واخلې چې سپږی کوي یو د مرتزرګونه مور کوي حسنی بصری رحمت الله علیه وی مراد د امتحان د تمام امتحان د عقل او د دین دی دینداری موازمایه چې د روپې ورکم سینما ته روان دی او کنه دیسا تجارت څخه کار پې کوي درین قول دار چې مراد دا امتحان نه عقل او دین او حفظ د اموال دی بعضی سړی کې عقل نه بعضی کې عقل لی خو به دین پکې نه بعضو کې دین او عقل دواړه یې خدای مال ساتل نه شي فضل خرچه شانه دا درې واړه په تجربه کوي حتی تر دې دا بلغ النکاح اذا بلغوا کل چورسی یتیمان حد النکاح د نکاح حتی چې حلم او بلوغ دی فإن آنستم کچری اولی دلتا سے غین الرشدا صلاحا فدین کې او په حفظ د مال کې نو فتفعوا ورکې دی لا اموالهم اموال لدین بیا یتیمان ځان نبیل کې خپل سرمایه او رس پاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا 15 کلنی دا اکثر معشوم چې بالغ شي دی وخت کې ناپوه وي دا 15 کالو کې د عقل پوره کیږي څنګه خوبت پیژني دغه وخت کې ورکه ورته او دغه ټیم د اطلاع دی وای مزمای لګا او بازی داسې کم افراد شته دي چې وخت د بلوغ کې مغی کوئی شي خو یوازې وخت د بلوغ نه دی مراد ګورای اذا بلغ النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا کتاسو رشد و صلاح په عقل کې او صلاح په دین او حفظ المال کې تنا ولیدا او په پوي شوي به ورته ورکي او که بالغ هم دې خو تاسو په پوي دی چې را کمقل فضل خرچا سے خپل سرمایه خرابې نه ورکوي
خودم رم مکوي سنان چوي دا یتیم را روان دی غټي ان راز زر زر د دینه خوراک کوان د اختلاط په صورت ولا تاكلوها مخری دغه مالونه یتیمانو اسرافنا په اسراف سره نه اسراف یا ظاهری معنا د زیات خرچ کول یا مراد به اسراف نه په المعصیت حرامنا یا اسرافن بغیر حقنا او مخری مال یتیمان بدارن په جلتی سره د دې خبرې یکبرو چې غټ بشي دا یتیمان مخافت یکبرو د دې يرنه چې دا خو غټیږي سبا د مان سرمایا خلی اوس ورته د اختلاط په صورت کې نخته او زر زر خوري دا مخری ومن کان غنیان سوچي مالدار یعنی غنی د مال د یتیم نه ضرورت ورته نوي فلیستعفف نزان دی اساتی د عقل د مال د یتیم نا بس مال د یتیم دی ورته ساتي خو خوراک دیته نه کوي ومن کان فقیرا سوچي محتاج او د یتیم مال ساتي نو فلیکل بالمعروف خوراک دی کوي ورنه په خپل طریقه باندې عمر فاروق رضی الله عنه عبد الله ابن عباس د دې رائے دار چې مراد د عقل بالمعروف نه قرض دی قرض تاسو یتیم نه راغ ګډان دیوته او تاسو چې دا به غټیږي به ورکوما نو کته مالدار وي فلستعفف ځانو ساته دین خوراک مکوا او کته چرته غریب وي نو تا د پاره خوراک رواده خو بالمعروف نو عمر صاحب او ابن عباس صاحب وی چې معروف نه مراد قرض دی دین خرچا په طریقې د قرض کوا یو وخت کې ور خلاصه کا دویم قول ابن عباس سردار چې عقل بالمعروف نه مراد هغه عقل مقدار الحاجت دے من غیر اسرافنا اسراف مکو عام د شپون کی مثلا په ګډانو کې د شپون کی چې څومره تنخواه ځان ته وټا کړه ته مرتدا مال ساتي ودا مراد دی دارنګي بی عائشہ رضی الله عنها وایي چې مراد د عقل بالمعروف نه اخذ دی بقدر الاجرت اذا عمل عمل اليتيم چې د یتیم کاروبار کولو نو بس هغه موافق دی تنخواه ته اخلي امام شافعی رحمت الله علیه مراد د عقل بالمعروف نه اخذ دی عند الضرورت کده مالدار شو قضاه وردی کی و ان لم يسر فهو حل له او کمالدار نشو ته حلال دی زمان پنشتہ امام احمد سے برایت عمر فاروق سے وہی کدے بے مالدار شی وجب علی القضاء و قضاء پہ واجب آرام دا اقوال خدا آغا چا اقوالو چی دی آیت تے منسوخ نویل محکم ویل نو بے یا مراد قرض دے یا مراد مقدار الحاجت من غیر اسراف دے یا مراد تینا تنخواہ دا یا مراد دا چې عند ضرورت اخذ دے خو کمالدار شي به ورکی بیرتا بل تاویل ورکه دار چې فلیاکل بالمعروف دایت منسوخ شوه ده پایت هغه باندې چلاتا کلو اموالکم بینکم بالباطل رستور روان دي پنځمه سپاره کې فاذا دفعتم کلم چې وسپارلم کلم چې سپارل دي یتیمانو ته اموال دریا رستو د رشدو د بلاغنا فاشهدوا علیهما نو پس گواهان سی پدای باندې په وخت د دفع کې وکفا بالله حسیبا اگر که کافی دی خدای تعالی حسیبا حساب ګران محاسب او شهیدا الہ العالمین صد باب الاختلاف د پر قوانین را لېږي هغه ته دا پته ده چې ډېر یتیمانو ته به ترونو او خپلوانو صحیح حق ورکړي خو هغه یتیم دومره بیکار انسانو خيږي چې غټ شي به ویننه تا خو زما حق وړل به لانجی کوي نصد باب الاختلاف د پاره ورته وای چې تاسو مخکې ورته اوټا کوي گواهانو نيسي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون دین بعد اس دا ادا د حقوق کے احکام بیانی د میراث
بل بد رواج په پښتنو کې او په مسلمانانو کې داري چې د خزو ته حق نه ورکړي. دا اصلاح د مؤمنینو دا رواجونه ختمي. دا صورت خويند ته خزو ته څوک میراث نه ورکړي او نزول په حق دا ثابت ابن رفاعت الانصاری کې شوی چې د وفات شو د بیبي پاتې شو ام کا حتای نامه وا او د دې درې لورګانې وي او به روایتین د لورګان یو زویو. د ثابت ابن رفاعه د تر زامنو سوید او عرفجن میدا یا خالد او عرفتا میراث ټول واخسته او دغه ام کحتا چې بیبي د ثابت ابن رفاعه وا څه ورنکړل. دا بیبي په شکایت نبی علیہ السلام ترالا محبوب علیہ السلام ساکت شو. آیت نازل شو للرجال نصیبنا دا سړو د پاره صغارن کانو کې بارن نصیبن برخیرین. دا مقابل نساء کې راغی خو مراد د رجال نه ذکر من بنی آدم تجاوزا حد الصغر الى حد الكبر هغه معنا نه د مراده. ځکه مفسرین دلته قید لګی للرجال صغارن کانو کې بارن نصیبن برخیرین. دا نصیب دلته مجمل فی المقدار دی. مجمل فی المقدار دی. مجمل فی اللغنا فی المقدار دی چې دا نصیب څومره ده. تبیین دا غیر رست راضی یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ای تبیین کوي د مقدار مما دا غسن ترک الوالدان چې پرخي مور پلا او قربون خپل خپلوانو وللنساء او د بیبیانو په نصیب برخی دی مما ترک الوالدان والاقربون. دام نه چې میراثګی نکمه بیا بزنانو برخی زیته یو کمه بیا بنوي نه یو شان دي. مما قل منه هغه چې کم دی میراثین او کثرو ک زیات وي نو دا میراث قلیل ک کثیر دی ورکه برخه دا نصیبا مفروضنا په حال کون د دې نصیبې کې چې دا نصیب ده مفروضنا مفروضا من الله معلومه من الله چرستو بیان شوی دا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. ابتدا د اسلام کی قسمت د میراث بچی کېدنو دلته چې د عام خپلوانو چې میراث کې به برخه نه و او یتاما او مساکین چې کوم به حاضرینو نو واجب بداو چې دا غیب په کې برخه کېدا څنګه څه به ورکول تقسیم ټیم وو. نو کچرته فرزقوهم امر د پاره د وجوب واخستل شي نبی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رائے دار چې دا منسوخ شوی دی په آیات وارده فی حق المیراث چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا پاغي منسوخ شوی فرضیت منسوخ دی. استحباب پاتې دی اوسم چې میراث تقسیمیږي عام اقربا چې هغه حصے نه لري او یتاما او مساکین دا وی برخې دی وشي او کفرزقوهم کې امر د استحباب د پاره نو به باقی پاتې دی. او کله چې حاضر شي قسمت لرام الف لام په قسمت کې عوض د مضافرین عند قسمت المیراث بعد وفات المورث. د وفات د مورث نه بعد کله چې میراث تقسیمیږي حاضر شي اولو القربا خاوندان د خپل ولای آغا خاوندان د خپل ولای چې آغا د ذوی الفروزنم ندی عصباتم ندی حق نه لري والیتام او یتیمان والمساکین مسکینان د مؤمنین او عام خلک نو فرزقوهم ورکی دی لرا منه دغه میراثین سروزیانی څورکی خوراک کبیامم سنور کول ورته یاسز کم وارثانو تم لګی سرسیدا نو وقول لهما وایدی لرا قولا معروفا قول معروف
مراد د قول معروف نه عدتا حسنا یا ورتوای چې اوس تقسیم نکو کله مو چې تقسیم کول تاسو تبم بیا مونږ برخه درکو قول حسن وته کوي. سعید ابن جبیر وی مراد د قول معروف نه دا دی کله چې وارثان د میت دا تقسیم کې دوی تصور کی نو ورته ودی وی چې خذ بارک الله فیک دا قول معروف دی. یا قول معروف معنی دا وارثان کچرته د یتیم مال تقسیمې دوی تصنور کوي نو بیا قول معروف دار چې ورته ودی وی چې انه مال یتیم و مال فی شیء دا یتیم مال له زما په کې څه اختیار نشته خفرانه نشي دا قول حسن دی. یا قول حسن معروف دا دی چې عدت حسن ابن عباس سے وی خپل وعده دی ورکی ورته دی وای چې په دی وارثانو کې لا صغار او ماشومان موجود دي کله کله بالغان شول او بیا موږ تقسیم کوو تاسو ته برخه درکوم. دا آیت یا محکم دی دا رائے دا ابن عباس سے دار ابن عباس سے برائے دا او دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ دا او بعض علماء وی چایت منسوخ دا ما مخ کیویل چه نسخ آلدا چه فرزقوهم که امر دا وجوب وی او که امر دا وجوب نئی دا استحبابون بے باقی تطبیق کی دیشی کنا چاچه د نسخ قول کړي فرزقوهم امر د وجوب اخستي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم باید یریږي کسان لو ترکو کچری دی پرخوی من خلفهم رستو د مرخ پل نظریه اولادا ضعافا عاجز د حلیو د غټلو د مالنا نخافوا عليهم رد بدی پاغي باندې او په زیاد اغي باندې نو هغه خلک چې په خپل بچو باندې په زیاد هغه باندې ریږي نو ول یخش بيدو ریږي دا کسان لا زیاع الیتاما په زیاد مال یتاما باندې نو الذين لو تركوا من خلفهم ذريا اصل ذریه ضعافا دا ضعاف د ذریه صفت دی هغه مفعول ترکو دی من خلفهم ظرف لغو دا شرط دی خافوا عليهم جزاء دا ټول سره د الذين دا هغه فاعل یخشى دی مفعول مقدم دی چې لا زیاع المتقاما وليخشى بيدو یریږي هغه کسان کچره بالفرض دی پرخه ورستو د مرګ خپل نه اولاد ضعاف خافوا عليهم نری د پاغي باندې خوب ور سره چې دی بس کوي نو دغه خلک چې په خپل بچو یې لري دی ویریږي په زیاده مال د تامه باندې خپل بچی را یاد کوي ځانتا یا وليخشى دا خطاب د حاضرین لرا عند الموسین هغه چې کوم وصیت کوونکې وصیت کوي هغه ته وایي چې باید هغه خلک چې دلته د مړی د محتضر چې هغه رستو مړ کېږي وصیت شروع کړی دی او هغه د صلح نه زیات وصیت کوي وایي چې زمانیم مال او ټول مال خیرات کوي او دلته چې حاضرین ناس دي دی حاضرینو ته وایي دغه کسان کستاسو خپل اولاد وې پیریدای کنا خامخه پیریدای نو اوس د مال د یتیم باندې ویریږي او د خدای د رضا لپاره دی موسی ته وایي چې رسول الله زیات وصیت مکه او چې بچی خرابېږي دا خطاب شه موجودین ته عند الوصیت یا خطاب د اولیاء او د یتامى ولرا اولیاء او د یتامى ولرا هغه کسان چې یتیمان دې سره اوسېږي هغه دی ویریږي پس یاد مال له تامو باندې ډېر خیال دی ور سره وکین بل فرض ک چرته دوی پر خو اولاده ضعاف دی پیریدل پاغي چیرل پدې دی مېریږي فلیتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نیا فلیتقوا موسی تراجی وصیت کوونکې د خدای نه ویریږي او قول سدید دیو کی یعنی سلسه پوری که وصیت کوي ودی کې خود سلس درې می سه نه زیات وصیت دین کوي بچي به بیا نه هر پاتیش یا راجه دی وارثانو تا اولیاء الیتاما تا فلیتقوا الله
فی حفظ اموال الیتامی ولیقولوا قولا سدیدا. دی تری صحیح نصیحتونه کوي. یا فلیتقوا راجع دیغه حاضرینو تا کم چې حاضر دی په وخت د سکین حاضر دی په وخت دا وصیت کې اغیر د خدای نه ویریږي او دی وی قول سدید مریض لرا مریض ته قول سدید دار چورته دی او سلس پوری وصیتو کا زیات مکوا بچی دینه هر کیږي وعید راضی چې اصلا مال له تامه او سو خرید